د ننګرهار برېښنا ریاست په تېره یوه اونۍ کې د یو کمپاین په ترڅ کې د لسګونو هغه کسانو د برېښنا لاینونه قطع کړي چې رهایشي برېښنا یې تجارتي ځایونو ته ورکړې وه. د ننګرهار برېښنا شرکت رئیس مولوي جان محمد انقلابي وایي د برېښنا شرکت د پالیسۍ له مخې له رهایشي میټرونو تجارتي استفاده کول جرم دی. د نوموړي په خبره پیل شوی کمپاین به تر هغې دوام ولري چې د ټولو سرغړونکو د برېښنا لاینونه نه وي قطع شوي. دا یوه جمعه کېږي چې موږ کله شپې وځو ساحې ته، ډېر تجارتي ځایونه دي چې هغه رهایشي برق استعمالوي، نو موږ برېښنا شرکت دې ته اجازه نه ورکوو چې هغه دغه تجارتي ځایونه رهایشي برق استعمال کړي. دغو خلکو برق قطع کوو او هغه جبران خساره پرې راولو، هغه کوم محاسبه چې پرې راځي هغه پیسې موږ برېښنا ته ترې اخلو. پوښتنه دا ده چې ولې دغه رهایشي میټرونو لاین قطع کېږي چې تجارتي ځایونو ته یې برېښنا ورکړې وي. رهایشي موږ 2.5 روپۍ حسابوو او تجارتي چې ده هغه 12.5 روپۍ ده. نو ګټه یې موږ ته دا ده چې کله د مارکیټ برق استعمالوي هغه موږ ته بیل راکوي د رهایشي، نو هلته چې بیل ته واړو موږ 1 لک روپۍ ترې اخلو، کله چې تجارتي ته اوړي نو 2 لک 2.5 لک روپۍ موږ پیسې پرې راځي. د ننګرهار برېښنا ریاست وایي د هوا په ګرمېدو جلال آباد ښار کې عموما د برېښنا مصرف او لګښت ډېرېږي چې ورسره د برېښنا پرچاوي ډېرېږي. دوی جلال آباد ښاریانو ته ډاډ ورکوي چې سږ کال یې بشپړه آمادګي نیولې چې تر خپل وسې به د دغې ستونزې مخه ونیسي. کوم ټرانسفرمرونه چې اضافه بار و هغه اضافه باري هم ختمه کړې ده او آینده هم دغه کوشش دی موږ ده چې اضافه باري ختمه کړو، په دې خاطر چې کوم ځای کې اضافه بار ټرانسفرمر یې هغه له ساحې نه انتقالوو برېښنا ته، برېښنا نه موږ ټرانسفرمر ورته تقویه کوو، نو په دې سره هغه اضافه باري هم ختمیږي او هڅه او کوشش هم موږ دغه د چې کومې شبکې غیر نورمال یعنې غیر اصلاحي نه وي هغه موږ کوشش کوو چې د اصلاح کړو، په دې سره موږ اضافه باري یو څه ختمیږي. ننګرهار برېښنا ریاست داسې مهال د غیر قانوني لاینونو د تثبیت او قطع لاین کمپاین پیل کړی چې جلال آباد کې ورځ تر بلې هوا په ګرمېدو ده، ورسره جوخت د برېښنا په لګښت کې هم ډېروالی راځي.